خپل استاد ته راغله او پوښتنه یې ترې وکړه، استاده د انسان ښایست په څه کې دی؟ انسان په څه باندې ښکلی دی؟ استاد یې تر مخ 2 لوښي کېښودل، یو د سرو زرو چې زهر پکې پراته ول، او بل یو خټین لوښی و چې رڼې خوږې پاکې اوبه پکې پرتې وي. شاګردانو ته یې وویل که ستاسې په مخ کې دا دواړه لوښي کېږدم له کوم یو نه بچخنګ ته زړه ښه کړئ؟ شاګردانو ورته وویل استاده دا خو ښکاره خبره ده، موږ به د اوبو لوښی راپورته کوو. استاد یې ورته وویل انسانان هم لکه دغه لوښي داسې دي، ظاهر ته به یې نه ګورئ، دننني حالت ته به یې ګورئ، باطن ته به یې ګورئ چې دننه پکې څه دي. انسانان په باطني حالت باندې ښکلي دي، نه په ظاهري حالت. راځئ خپل باطني حالت ښه کړو.